آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. بیړنی خبر: امریکا طالبانو ته مهم خبرداری ورکړی. وایي اړیکې یې له منځه ځي. نور جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو له لوري د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازو د تړلو وروسته نړیوال غبرګونونه دوام لري. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا پریکړه به د نړیوالو او طالبانو اړیکې خرابې کړي او ورسره به د افغانستان اقتصادي وده ټکنۍ کړي. ښاغلي انتونیو بلینکن ویلي دي چې د نړۍ سره د طالبانو د ښو اړیکو هیله به سخته زیانمنه شي. نوموړي زیاته کړې چې که چیرې طالبان غواړي چې امریکا او نړۍ یې په رسمیت وپیژني، باید خپله تګلاره بدله یا پکې تغیرات راولي. نوموړي وویل که طالبان خپله دا پریکړه ونه دروي، لرې نه ده چې نړیوالې مرستې هم ورسره بندې شي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.